السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې موږ مسلمانان یو او الله رب العالمین مسلمانانو ته امر کړی په قرآن او په حدیث کې چې تاسې به یو د بل مالونه په حلالو طریقو باندې خورئ، په غلطو او په ناروا طریقو باندې به یې نه خورئ. ډېر خلک نن سبا په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي او د حرص د وجې نه هغه یوه نوې لاره ایجاد کړې ده. راځئ چې دغه لاره وګورو چې په شریعت کې د دې لارې طریقې سره پیسې ګټل جایز دي او که نه. هغه نوې لاره دا ده چې کله کله یو مسلمان یو بل مسلمان سره په څه خبره باندې بد شي، نو بیا د حسد د وجې نه د زورولو د وجې نه دی راځي په هغه باندې ناحقه دعوا کوي. نو مطلب دا ده چې په یو چا باندې ناحقه دعوه وکړي او بیا خبره محکمې ته لاړه شي یا سپینګیرو مرکچیانو ته لاړ شي، هغه مدعی علیه او مدعی یو دوو کسانو ته اختیار ورکړي، دغه مرکچي راجګ شي، د دوی دواړو منځ کې صلح وکړي. د مدعي دپاره په مدعی علیه باندې یو څو روپۍ کیدي چې خیر ته مونږ دا صلح کوو، اوس د دعوه کړې ده نو ته دومره روپۍ ورکړه، 1 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ ورکړه. آیا دغه مدعي ته دا د مدعي علیه دا د پیسو خوراک جایز ده که نه ده؟ علماو لیکلي دي چې که یو چا په ناحقه باندې چا باندې عریضه وکړه او دعوه وکړله او د وخت قاضي و مرکچي، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمان فیصله وکړله، مدعي ته وایي دغه پیسې تا ته حرام دي. یو چا په ناحقه دعوه وکړله، مرکچیانو پیسې درته کېښودې، نو ای دعوه کوونکې دغه پیسې چې ته د ده نه اخلې او ته یې خورې، هغه غریب خو درکړلې ځکه ځان یې خلاص کړ له مجبوریت نه، له دعوې نه، له تکلیف نه. خو دغه دعوه کوونکي ته د دې پیسو خوړل دا صفا داسې حرامې دي لکه د شرابو پیسې چې حرامې دي. دغه پیسې خوړل داسې حرام دي لکه د غلا پیسې چې حرامې دي. دغه پیسې داسې حرامې دي لکه د سود پیسې حرامې دي. نو ډېرو خلکو دغه تجارت شروع کړی، ناحقه دعوې کوي، بیا د خپلو دلایلو د وجې نه یا د چلاکۍ د وجې نه مرکچیان هم غلط کي، محکمه هم غلطه کي او هغه مسلمان هم غلط کي، دته پیسې ورکي. پام کوئ دغه پیسې په هیڅ صورت روانه دي. که څوک هم په دې عمل کې مبتلا وي او په دغه طریقه باندې ګټه وکړي، دا پیسې سوچا حرامې دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.